د ام المؤمنین ام سلمہ هند بنت ابي اميه حذیفه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو د مؤمنانو مور ام سلمہ هند بنت ابي اميه حذیفه رضی الله تعالی عنها عن النبي صلی الله علیه وسلم انه قال د نبی علیہ السلام نه دا نقل کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی انه یستعمل علیکم امراء یقینا پتا سبحانه با مقرری کی دسی امیران مبتا سبحانه امراء مقرری فتعرفونا وتنکرونا تاسو بداغه خګانای هغه وخت داغه ځنی کارونه وخګانای وتنکرونا او هغه بد غانای چې تعریفونه ځنې کارونه ور دي ښه غانای چې هغه د شریعت سره موافق دي وتون کېرونه او ځنې به بد غانای چې هغه د شریعت مخالف دي فمن کرها فقط برئا چا چې بد وګڼل هغه کارونه دوی چې هغه د شریعت مخالف دي فقط برئا تحقیق سره دا بری شو ومن انکر او چا چې ور باندې انکار وکړو چا چې داغه انکار وکړو فقط سلمان او دا بچ شو د الله د عذاب نه ولکن من رضیا وتابع لیکن هغه څوک رضیا وتابع چې راضي شو بده باندې او تابعداري ورله وکړه په دې کار کې چې هغه منکر دي فقالو دی ویلي یا رسول الله اذا الله رسولا دي صحابه ویلي اذا الله رسولا الله نقاتلهم ولمن د دې سي مشران سره قتال نکو د دې سي حاکمان سره ول قتال نکو چې توري راواخلو د دې سره جنگ شروع کو قالا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلا نه د دې سره قتال نکوي ما اقاموا فيكم الصلاه تر هغه پورې چې بتاس کې د مونږ اقامت کوي رواه مسلم دا روایت د مسلم دی ور دې حدیث کې ګڼ فواید دي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې دا ام المؤمنین دا د نبی اسلام روایت را نقل کړي او هغه فرمایي نو یستعمل علیکم امراء تاسو باندې امیران حاکمان جوړ کړئ فتعرفونا ځنې کارونه شریعت موافق دي هغه به تاسو د هغې به تاسو تعریف او صفت کوئ ښه به یې ګڼئ وتنکرون او تاسو به بد ګڼئ هغه چې هغه د شریعت مخالف کارونه دي عمرا دوه قسمه کارونه چې کوي خو کې به عمرا او تابعداري او اطاعتي لکه څنګه چې د قرآن آیات دی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم دا الله او د رسول تابعداري کوي او د حاکمانو تابعداري کوي استاسو نه یې مسلمانانی داغه تابعداري کوي او د دې تابعداري واجب ده خو بس کې په کار کې د شریعت موافق دي نو تعرفونه تاسو بلاغي کار کې څه کوي هغه به خوښوي داغه تعریف بکوي هغه به خوښوي چې کمه د شریعت موافق کارونه دي وتنکرون او د شریعت مخالفي ګورې د دې به انکار کوي دا به بد ګڼي لکه څنګه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ویلو چې څو بار کې ما د الله او د الله رسول تابعداري کوله زما تابعداري پاره کې کوي خو کله چې ما د الله او د رسول مخالفت شروع کو نافرمانی می شروع کړه ورې پدې کې بتا سبحانه زما تابعداري لازم نه ده دغه زما تابعداري نه کوي او څنګه چې حدیث کې راځي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق په تابعداري کې د خالق په نافرمانی کې د مخلوق تابعداري نشته لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق نو که چرته عمره په غلط لار باندې روان شي داغه به بد غاڼې تا تنکرونها د دیو غلطی به بد غاڼې نه د ځنه به بد غاڼې مخکې منګه ذکر کړي وذالک اضعف الایمان دا ډیر کمزور ایمان دی بل حدیث کې ذکر شیو تیر شیو چې ګوره وليس وراء ذلك وليس من الايمان حدیث کې مخکې ذکر شیو
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. د دین اخوا چې بدله کې یو سړی بد وګڼي د ایمان د وری برابر ایمان بیا بچا کې نشته دی که بدله کې یو بد کار بد نه ګڼي او هغه د بدی نشي، یعنی هغه بد کار چې هغه ته شریعت منکر ویلی دی هغه ناروا دی شریعت. دا وڅه کې دی حدیث کې راځي وتنکرون د دې عمراو د دې حاکمانو بد ګڼئ، یعنی تاسو په بدله کې دې سبوت کوئ دې کار. او مخکې موږ دې تشریح کړې وه چې هغې ته به د هغې اصلاح وکې ځان به پرې بولکې نه څومره چې ستانه ممکنه وي سرزوري به هم نه کې، ولې عمرا دي حاکمان دي هغې څخه زور شروع کړي نو حاکمان دي هغې په تکبر کې راځي، حاکمان دي نو په طریقه باندې به د هغې اصلاح کې. فمن کرها فقط بریا چا چې بد وګڼل دیو دا ناروا کارونه فقط بریا دا بری دی دیونه که بد وګڼل دې خو نور وخت پې نه راځي او که بد یې وګڼل دا پکې اوسه ګناهګار نه دی. فقط بریا که چېرته عذاب راتلو فقط بریا دا ورسره کې څه نه دی ګناهګار نه دی په دې کې. ومن انکرو چا چې د دې انکار کو فقط سلما دا و بچ پاتې شي د الله د عذاب. چا چې په انکار کو رد کو غریبان مان کارها چا چې بد غاڼو یعنی بزړه کې بد غاڼو دا بری دې د ګنا نه دا اوس ګناګاریږي نه. ومن انکر چا چې بده باندې انکار کو رد ور باندې کو چې وردا کار کنه دي څومره چې دې طاقت وو بیانانه طاقت وو کتابتانه طاقت وو کفاره طریقه باندې دې د اصلاح وس پرېدو هغه اصلاح وکړي. انکار فقط سلمہ د عذاب نه الله بچوا شولې نهی عن المنکر او لیکن دومره خبره شته من رضیا وتابع سوچ راضی شو د دې تابعداري وکړه نو هغه په هلاک شي په عذاب کې کله عذاب پرې باندې راشي دا په عذاب باندې الله دې سره هلاک څنګه چې آیات قرآن کې سورۃ انفال 15 آیات چې عمومي عذاب پرې باندې راشي او خاص ظالمان تبا د دین نه راشي. قالوا صحابه ویل یا رسول الله اذا الله رسول الله نقاتلهم ولمن دې سره جنگ نکو دسي حاکمان او دسي مشران په موږ باندې راشي په موږ باندې حکومت کوي هغه ناروا کارونه کوي موږ وسا به ولي jihad نکو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لا نه jihad د دې سره قتال نه کوي قتال باندې کوي سرزوري باندې دې سره نه کوي ولی رعیت خواهی تاسم کمزور احکاری بادشاہ چیزان تا بادشاہ ہوئی رعیت ورطا کمزور احکاری اگر که کلا کلا گیدل هم زماره وجلشی اگر که کلا کلا میگه هم شترمرغ وجلشی اگر که کلا کلا معمولی سیز اغا لوی تبا کولشی دا که دیشی دسی چه اغا لوی سیز تبا یعنی که دوم را خویی نا مار دے حقوق لے ٹھک ورکو ٹھک بھی عمل کرے انا کہ دوخ پا نسبت بانی مار خودم نہ دے کخپے پہ کے فودا ساوی تیستی او کٹا کے ورکو نوشتا خو خام خواہ حکمرانان کم لوی کے رازی او غیب بید زور نکار نو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منک نا دی سب جنگ نکے او بلا خبردادا ولی وہ سن جنگی ما اقامو فیکم الصلاۃ سوچ بتاؤ کہ اقامت د منز کئی منز اقامت ترسو بتاؤ کی کئی آغا پوری وسن جنگی او د منز اقامت نہ کئی ځنې علماء ته دا استدلال کړي بیا او قتال شي کولې په منکرات باندې ودا علماء په نس باندې ظالم حکمران په خلاف باندې پاسون سړی شي کولې چې دا غیر نه بغاوت وکړي
ځکه علماء استدلال کوي د دې آیات نه چې ګوره ما اقاموا فیکم الصلاة تر څو چې تاسو کې مونږ پابندي کوي مونږ در به کې قایم وي که مونږ اقامت نه کوي نو وايي معلومي کې دا چې مونږ پرې خودون کې کافر کېږي که نه موږ مخکې په اول حدیث کې ویلو چې د حکمران سره تر څو نه جنګېږي او څو بل کې ورته بغاوت نه کوي تر هغه پورې ان تروا کفران بواهان عندکم من الله تعالی فيه برهان چې تاسو وینئ چې دې کفر وکړو صریحان کو پیور کو تعویل ماویل پکې نه چلی دو استاد سے بری کفر باندې دلیل قرآن او حدیث نه وو دلیل استاد سے قرآن او حدیث او د ادله او د شرع نه نو بیا وڅکوي بیا ول دې خلاف بغاوت کوي او دلته څوي چې تر څو پوری اقامت د مونږ کو نه وجنګيږي نو جانب دبل طرف نه معلومی کی دا چې مونږ اقامت نه کوو ورته جنګيږي نو معلومی کی دا چې دا مونږ څه دي په خودون کې د مونږ کافر دي او دا نواقض الایمان نه وښ مار کړي چې مونږ څوک دي نو په دې باندې سره کافر انکار نه صرف په خودلې یادې چې مونږ څوک دي په دې باندې کافر کی نو کدی اقامت د مونږ نه کوو او قصدن او آمدانی منصر خودو بیا اوس قتال کولای شي دی حدیث نه دا معلومی بهر حال حدیث پر روایت باب دغه باب لاندې چې امر بالمعروف نهی عن المنکر وردا منکر دی حکمران منکر کوي د دې وته څه کې نهی کې منع به کې او من انکر فقد سلم چا چې د دې انکار او رد ور باندې وکړه بچ پاتې شو د الله دا عذاب نه